د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. और बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, बहुत रिसेप्टिव, बहुत गर्म जोशी. د سپرمن مارکیټ وویشتي ده د پاکستان د پوځي رژیم لخوا د ډیپلوماسۍ بمباري په استانبول کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو په جریان کې پرون په کندهار کې پاکستاني پوله ساتونکو په برید کې 6 ملکي وګړي شهیدان شوي. اسلامي امارت وایي چې د افغان مذاکراتي ټیم د درناوي لپاره د برید ځواب نه دی ورکړی. افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې یو زیانمنونکی هیواد دی. انجینران په هیواد کې د طبیعي پیښو پر مهال د انساني تلفاتو د زیاتوالي یو له عواملو څخه غیر معیاري ساختماني ودانۍ ګڼي. اسلامي امارت وایي چې د دې ننګونې د حل لپاره پلانونه لري. او د نوې ډیلي سره د کابل د اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لاله یم. سرچینو یک تلویزیون ته ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استانبول روانو مذاکرات پر مهال افغان لوري خپلې غوښتنې له پاکستاني پلاوي سره شریکې کړې، خو د پاکستاني لوري غوښتنې نامعقوله یې بللې دي. د سرچینو په وینا پاکستاني پلاوي له افغان لوري غوښتي چې د TTP ډلې غړي د افغانستان ته ولېږدول شي او دا ډاډ ورکړي چې له دې وروسته به په پاکستان کې امنیتي پیښې نه ترسره کیږي. خو افغان لوري استدلال کړی چې په پاکستان کې امنیتي پیښې اوږده مخینه لري او یو هیواد د بل هیواد امنیتي ستونزې نشي حل کولی. سرچینې زیاتوي افغان لوري د خبرو منځګړو ته وړاندیز کړی چې د پاکستان خاوره او فضا به د بل هیواد یا داعش د لوري د افغانستان پر ضد نه کارول کیږي، خو پاکستاني لوري دغه غوښتنه نه ده منلې. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مشه، وخت په خیر، خپرونه ته هم په خیر راغلی. مارد صاحب، پاکستان له افغانستان څخه غوښتنه کړې چې د دوی امنیت باید کابل ورته تضمین کړي. فکر کوئ چې په نړیوالو اصولو کې یا په ټوله کې د نورو هیوادونو اړیکو ته په کتو داسې یو څه په رښتیا هم شته دي او که نه په ټوله کې غیر قانوني دي؟ مننه جناب لاله صاحب، تاسو تخنیکي همکاران لیدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. یعنی یقینا دا خبر ما نن واوریدم، یعنی ما ته خندا راغله، یعنی ټول خلکو ته خندا راځي چې دا کورنۍ امنیت په هغه هیواد باندې ته هغه ته ضعیف هیواد وای، ته هغه ته بې ثباته وای، ته هغه هیواد ته وای چې شتمنۍ چینل لري او بیا راځي بیا هغه تاییدوي چې هغه زبرځواک هیواد ده، قوي هیواد ده، له تا نه غښتلی ده. بله دا یو. بل په همیشه نارې وهي چې TTP په افغانستان کې ده، TTP په افغانستان کې ده، بیا وایي چې پاکستان کې امنیت TTP خراب کړی. خو دلته چې دلته بیا څه کوي؟ نن بیا تاییدوي چې TTP پاکستان کې ده، افغانستان دی وغواړي ته کنټرول کړي. کله وایي دلته ده، کله هلته وایي دلته ده، کله د خپله خبره ځل نقیص کول. بیا کله چې تا ته ویل کېدله چې دلته مداخله مه کوه او دا مه کوه، بیا دا مسله کورنۍ د افغانستان ده. نن بیا TTP د موږ خبره شوله، یعنی غیر مستقیم دا تاییدې سره ټکه پورې د موږ خاوره ده او هلته څه کړنه کېږي هغه مسؤلیت افغانستان مرکزي اداره لري. دا بیا صحیح. بیا نور له غجې نه د کډه بار که وسلې لرې کله تر اټک نه اخواته د جلم نه تر شیرخان قلعه مارګلې نه اخواته به ته ډډه دې واړې. د جلم بازار د موږ آخري سرحد له هندوستان سره و، ځکه ته دا منې اوس هلته چې څه کېږي هغه باید افغانستان مسؤل دی. بغیر هغه نه څنګه د تا چې 6 ملنه پوځ لرې 6 لکه او تر 1 ملنه پورې ملیشې نور او په دیوران فرضي کرخه دی افغان تارم بانک د امریکا په پیسو، امریکا د بانک بله د سعودي په پیسو.
بیا د صفایي د دروله دا راځي وځي بیا ورته ناست دي. بله مورد صاحب فکر نه کوئ چې دا په ډېرې بښنې سره فکر نه کوئ چې دا د پاکستان له لوري څخه یو ډول بانه جوړول دي یو ډول اوبه خړول او ماهیان نیول دي؟ نه دا داسې چې موږ بارها ویلي دا یو پروژه ده صفا خبره. زما موخه مذاکراتو کې ده مورد صاحب، زما موخه مذاکراتو کې ده چې مذاکرات کې دوی دا ډول غوښتنې لري. نه مذاکراتو من دوی باور نه لري. دوی ژمنه دي ګوره په نس کې بولدا کوي. بله یو خوانه مذاکره کوم بل خوا ډزې کوم. یوې خوانه مذاکرې ته زما د سولې خبره بیا راځم باندې کوم ټي ټي پی بوزه ته کنټرول کا. لکه موږ چې ورته وایو چې راسه دغه یو ډله پیدا سي په افغانستان کې ورته دا پاکستان راز دا ویس اسلام آباد ته کنټرول وکړي. دا امکان لري مثلا کوم چې تاجکای چشنای نوزت اسلامي تاجکستان او څوک راسي یا کوم جيش العدل ایران راسي ورته راز دا ویس ته کنټرول وکړي. بله ګورې دا ما ویل دای باندې پرمې پدې کې دا پروژه ده. بله دا ګورې په دا وخت و پروژه غر ور کړې د خپل اهداف لپاره د پکې کمیشن اخلي د سیمې وادونه په خبر دي ټول په پیږي په دې غوړې تعدی جوړ کې دا سیمه نارامه کې بنا افغانستان لپاره پکار د تاریخ خودل چې پاکستان ژمن نه ده صوبته پرنایس بل بولداګ ده دلته دوه کار باید وکړي. یو د سیمې وادونه باید په خبر کو یو جاوی او ناسو سره وکړو چې پاکستان د غرب په اشاره دغه سیمه به ثبات کې دا تعدی ټول ته درازي تدابیر ونیسي په جمع او دنه باید امارت اسلامي خپل تدابیر اظهارات ونیسي کچیره دزه کوم عمله کوله بالمثل عمله پیو کې. بله حد اقل د شاته باداران پوسی چې دا وطن به صاحب نه ده او آرام ورته کې خپل دریز کې او تغییر راولي بغیر هغه کډوار راوستل لبل خوانه بیا دلته جګړه کول هلته بیا مذاکره باندې کې ناسل دغه سیاست ته چې کله چې میسته سي د ګرد جګړې به ګرم سات امتیاز یا توخل کوم امتیاز د سول امتیاز نه هغه پروژه او پلان تطبیق کول امتیاز اخیستو لپاره چې هغه فشار اوري. درست مورد صاحب پاکستان په کومه ژبه پوهیږي؟ مورد صاحب په ډېره بښنې سره پاکستان په کومه ژبه پوهیږي؟ دوی برید وکړ اسلامي امارت ورته کلک ځواب ورکړ تر څنګ ډیپلوماسۍ کې هم هغه څه چې ټول ولیدل چې د قطر په ناسته کې بیا د ترکیې اوس نن بیا ډیپلوماسي هم ورسره کارول شوې جګړه هم ورسره کارول شوې. پاکستان په کومه ژبه پوهیږي مورد صاحب؟ پاکستان خو چارواکي واضح درته شرع نه لري دغه اتا یا کله خو سره ده پر مشراب خبر که سبا ته وناسه اپولوجایز دا خپل مشران یو خبره کې پر ابرز وزیر خارجه ویل او موږ ته شین چای سکلو په کابل کې تاوان وکړ. د دې اوس وخت نه صدا سره تشویق دا ډیره به شرم به عزت خبر د ځان لپاره دی کوي خو هغه یو بل آباد لري په صورت باندې یعنی د به شرمارنګي له خلی وزي په پارلمان په دوی همیشه داسې کار کړی دا کوم چاته مخ لري نه ایران ته چین سره مو هلوس نه افغانستان خو ټول خلک تباہ برباد 1 میلیون ته کې جای ورکړي هغه به مشکوري څلوېښت میلیونه د زوراوله 4 میلیونه په ضد جنګ کړی. بله پوښتنه دلته دا ده مورد صاحب په ډېرې بښنې سره بله پوښتنه دلته دا ده چې هلته مذاکرات ترسره کیږي په ترکیه کې لوړپوړي پلاوي تللي د دواړو هیوادونو لخوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وخت ناوخت دا څرګندونې کوي چې که د بیلګې په توګه که مذاکرات کامیاب نشي موږ به دا وکړو یا به د بیلګې په توګه موږ به دغه اقدام واخلو. فکر کوئ دغه خپله د مذاکراتو د روند مختل کولو لپاره به دغه خبرې نه؟ زه ګوره په سرات درته وایم دغه د امارت اسلامي طالب چارواکي په سرات باندې خبر دي چې دا مذاکرات بې نتیجې دي او کومه پایله نه لري او نه په پاکستان باور شته. مارم دوی ځان نه ملامتوي افغان لوری به ځان ملامت نه کړي سبا تو چې مذاکرې ته رانغله یا په میز کېناستل یا اصول ډیپلوماتیک مراعات نه کړل. دا ګوره په اوس چې رئیس استخبارات مخکې مهینه لګلای و یعنی دوی هم پیږي نړۍ هم پیږي د سیمې وادونه خپل پاکستان خبره دا خبره زړه نقیص کولو بیا نقص کول بیا بیرته بیا کله چې عمله پیوسي بیا عذر کول کله بیا ګواښ کول کله وایي چې طالبان د موږ د اصل لاندې کله بیا وایي طالب نه موږ ډارېږو په موږ حملې کوي کله وایي ټي ټي پي په افغانستان کې ده کله وایي ټي ټي پي په پاکستان کې حملې یعنی ادرس بدلول دي مورد صاحب بالکل دا څه مشکلات دي دا غربي برنامه د ګوري چې برنامه جوړي چې زمان او مصرف تلفات جوړ کیږي بیا ماتلېږي چې څو نور اهداف مو سره وځي کی
لکه په تادي جوړښت په لاريفانو ته داعش دا راوصل انتقالول مرکزی آسیا او د جهو ته دلته بیا نور نو پاکستان په کې اهداف لري دغه د غلطو پالیسۍ له وجې نه چې خلک راپورته شوي دي او چین راغلی او دا د مهارول دا ادرس بدلول خلک راوصل دي خو دا بیا بله مسله ده زمینه بیرته داعش او نور تروریستي ډلو ته د کډوالو په نوم د بل په نوم راتېرولو بیا خپله کډوال مجبورول پیسې ډالر ورکول جذبول دا بیا په څنګ کې بله پروژه ده همدغسې تهدید جوړول چین ته یا مثلا مرکزي روسیې ته دا بیا نورې پروژې دي مختلف ټول سره یوځای کوي پنجاب امریکا او غرب باګرام ته سترګې پټې کړي دي بې ثباتي جوړول طالب نړۍ ته ښودل چې مثلا دا افغانستان کې بې ثباتي جنګ د جګړه ده د سولې چې سولې خبرې یو داسې کړه داسې باندې کړه چې د کوم جبهې جنګ ده مقصد دا اعلان کول سوله یعنی بې ثباتي د ولا ملل متحد شورا امنیت او فیصله وکړي چې امریکا او غرب ته لاړ شي ته خو بې ثباتي د منطقه چې بې ثباتي ده د افغانستان خلک چې د امنیت هر شي جوړ تیار دي دا فشار نه راوړل بیا بل خواته فشار په امارات اسلامي راوړل چې دوی هغه دوی خواسته ومني دغه پلانونه چې تطبیقي دا ومني لار ورته څو شی په کرانیسي بیا دا جوړي څنګه چې یو پروګرام مختبوزي خلاصه پاکستان هیڅ وخت خپل خبرو ته وادو ته لاستیک ته کمیټو ته کمیسونو ته نړیوالو اصولو ته اعلامیو ته هیڅ وخت ژمنه نه ده ځکه تر شا یې ملاتړې د نړیوال زبرځواک هېواد ولاړ ده بې دریغه بې شرمه هر عمل چې ورته کوي افغانستان دولت یا تدابیر ونیسي یا د ملا بیت الله اخوند د جهاد فتوا ورکړي چې د په وړاندې فتنه فساد هلته د امریکا او روسیې چې هلته ده جهاد باید په اعلان ډېره زیاته مننه مارش صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ تاسو نه اوس هم د خبرونو دوام پرون ماښام د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو یو ځل بیا د اسلامي امارت پر ځواکونو ډزې کړې دي د پاکستاني پوځي رژیم د دې برید په پایله کې 6 ملکي وګړي شهیدان شوي دي د پاکستان پوځي رژیم په داسې حال کې اوربند مات کړ چې د کابل او اسلام آباد پلاوي په استانبول کې خبرې کولې خو د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د مذاکراتي پلاوي د درناوي لپاره د برید ته ځواب نه دی ورکړی پرمیر مرکیه چې وویشتي دا دی په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد پلاوي په استانبول کې پر خبرو بوخت و د پاکستان پوځي رژیم یو ځل بیا د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ برید وکړ د ملکي خلکو د قرباني کېدو او مالی زیانونو لامل شو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د اورباندې هوکړې د ماتولو په غبرګون کې ویلي د استانبول د مذاکراتو له پیل سره هممهاله د پاکستاني ځواکونو له لورې پرون مازدیګر د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې ډزې پیل شوې چې د سیمې اوسیدونکي یې اندېښمن کړي دي د افغانستان د سرحدي ځواکونو له لورې د مذاکراتي ټیم د درناوي او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه تر اوسه غبرګون نه دی ښودل شوی په تیر پړاو خبرو کې دواړو لورو د اوربند د غځېدو او د هر ډول سرحدي تجاوز د نه ترسره کېدو هوکړه کړې وه سره له دې چې د پتیرو خبرو کې پر اوربند هوکړه شوې وه د څارنې او تایید میکانیزم د سولې د ساتنې او د ژمنو د عملي کېدو د ډاډ لپاره ټاکل شوې وه او که څوک اوربند مات او یا له ژمنو سرغړونه وکړي سرغړونکي باید سزا وویني خو د پاکستان پوځي رژیم دا هوکړه ماته کړې ده افغانستان او پاکستان په دې موافقه کړې چې د سولې د ساتنې لپاره یو څارنیز او تایید میکانیزم رامنځته کړي او د هر سرغړونې لوري باید لپاره سزا وضع شي په همدې منځ کې د پاکستان د رژیم له لوري د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ برید سخت غبرګونونه راپارولي زلمي خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستانیان، افغانان او نور اړوند لوري باید پوه شي چې کوم تعهدات، تفاهمونه او توافقات شوي وو کله چې د ویل سیستم مقصد یې څوک یا څه وو آیا د ISI مشر جنرال عاصم ملک که فیلډ مارشال عاصم منیر که بل څوک और बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई बहुत रिसेप्टिव د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل د سفر پر مهال یې د اسلامي امارت له چارواکو سره ښې لیدنې درلودې خو کله چې بیرته پاکستان ته ستون شو سیستم اجازه ورنکړه چې هغه توافقات عملي کړي چې په کابل کې پرې سلا شوې وه
और बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, बहुत रिसेप्टिव, बहुत गर्मजोशी. موږ ډیری ښې ناستې درلودې. تود هرکلی وشو. موږ د افغانستان د اسلامي امارت له چارواکو سره په بېلابېلو موضوعاتو تفاهم، تعهد او توافق کړی و. خو کله چې پاکستان ته بیرته ستون شوم، سیستم د دغو توافقاتو د عملي کولو اجازه رانه کړه. خو رښتیا هم د سیستم له کلمې څخه هدف څوک یا څه کېدی شي؟ آیا جنرال ملک د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر که عاصم منیر د پاکستان د پوځ لوی درستیز؟ اینکه اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان طی سفری که به کابل داشتن و با حکومت امارت اسلامی به تعهد و فیصله رسیدن که پذیرفته بودن که موضوع TTP موضوع داخلی پاکستان است و ما می‌خواهیم که با افغانستان روابط اقتصادی و سیاسی با نرم‌های جهانی داشته باشیم. وقتی که با پاکستان دوباره برگشت، این موضوع را با اردوی پاکستان شریک ساختن و اونا این را نپذیرفتن. از این هویداست که حکومت ملکی پاکستان از ایجاد پاکستان هیچ معنی نداره. پاکستان را اردوی پاکستان اداره میکنه. دوربند نقض کېدی شي د نړیوالو قوانینو د سرغړونې په توګه وپېژندل شي. د افغانستان د اسلامي امارت د مذاکراتي ټیم صلاحیت لري چې دا موضوع په نړیوالو بنسټونو کې راپورته کړي او د سیاسي ملاتړ هڅه یې وکړي. عزتمند لیدونکو، د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم. ښې چارې.